میلمانې واورئ وې ټول خلک یې واورئ چې کله داسې میلمانه شوي واورئ ځان سره مړی چې په کم کور کې وشي او تعالی هلته څوک خوراک درنه کړي دا ګیلې خبره ده د مړو نه څوک ګیلې کوي حق بیانوم که څوک یې مني ودې مني او که نه مني اړوله ودې نه مني خو مصیبت دا دی چې په دغه بدعت کې چې په موږ پرې معاشره کې رایج دی موږ پکې ټول مبتلا یو زه پکې هم مبتلا یم ما ته وګورئ زه پکې هم مبتلا یم خدا دې لپاره بیانوم چې دا بدعت په ختمو منګه دا بر دې معاشرې نه موږ ختمو تاسو دومره انتظار وکړو چې دا لا تاسو څه شی دومره تمهید دی ورته کېښودې زور هغه دا دی زمونږه په دې علاقو کې د مړي د روټۍ دپاره یو تنظیم جوړ شوی یو تنظیم جوړیږي دا تنظیم طریقې کار سره په هر محله کې جوړ لې په هر کلی کې جوړ لې طریقې کار ادارې په دې کې اکثر خپل رشتہ داران یا قومي خلک پکې راجمع کیږي گاونډي ګرد پای کې څه خیال نشته که زه روستا بیانوم قومیت او یا پکې رشتہ داری دقه پکې پالل کیږي پیسې به راجمع کیږي نو هر چا خپل طریقې کار جوړ کړی دی څوک مخکې پیسې راجمع کوي میاشت په میاشت باندې 500 روپۍ یار څومره شي دا راجمع کوي او بیا چې کله مړی په یو کور کې وشي نو د هغې دپاره به د روټۍ پروګرام کوي څوک داسې کوي چې په مړي دا په دې روټۍ چې څومره خرچه وشي نه بیا هغې وروسته دا خرچې نه دا خرچه بیا پوره کوي او پیسې رالي څوک داسې طریقه کوي خو بیا پای کې ناشنا ناشنا کارونه وګورئ یو کار پکې ناشنا غدا دی چې کم یو سړی هغه نوی په دې تنظیم کې داخلېږي په دې یونین کې داخلېږي نو ځینو تنظیمونو والا دا خپل قانون جوړ کړی دی چې ته زموږ سره په دې تنظیم کې شرکت کې نو تیر چې کوم مړي شوي 2 3 4 هر څومره شوي دا یې خرچه به هم ډکې دا به پکې هم ډکې دا هم پکې لا نوي شی واورېدو زما وروڼو دا مسله به نن موږ واضح کوو چې د دې شریعت څه حیثیت دی شریعت کې د دې جواز شته او که نشته دی او زمونږه د رسول په دې باب کې څه طریقه وه د صحابو په دې کې څه طریقه وه د دې وضاحت پکو منګه او دې نقصان به انشاءالله منګه هغه بیانو یاد لرئ شریعت کې د تعزیت څه طریقه ده په شریعت کې د مړي د روټۍ څه طریقه ده نه هغه واورئ نبی صلی الله علیه وسلم دا په دور کې چې تعزیت کېدو نو خامخا دا نه و چې په هر ټیم کې بال ته راجمع کېږي لکه زموږ خلک یو ټیم کې ورشي هم د مړي تعزیت وکړي هلته فاتحه ته ورته خلک وایي بیا به ماښام له بیا راځي سبا له بیا راځي دا یو بل بدعت دی او د دې په سنت کې ثبوت څوک وښیي لا یو نوی شی بل جوړ شو اوس موږ دا یې کوشش کوو چې ربطه ربطې ختم کړو اداره چې کله مړی وشي د هغې دفن نه وروسته بیا ماښام یا ماسخوتن خلک به راجمع کېږي هلته او یو مولوي صاحب ورته بیان کوي او په آخره کې بیا اجتماعي دعا کوي دا کوم طریقه ده دا کوم حدیث کې راغلی ده صفا صفا الفاظ یې باندې یو 2 ټوک الفاظو باندې دا سوچه بدعت دی چې موږ یې کوو ولی حدیث کی راغلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد صحیح مسلم کی حدیث سے چاہے وہ عمل کا پائی بانے سے منگ حکم موجود نہ رہے اگر مردود دے راشد نبی سیرت چوت کے صحابہ سیرت چوت کی مڑی شوی دے اغیر آکار کھڑے دے نہ چرت باغی نہ دے کھڑے تعزیت مانا دار تورش اغیل دا صبر تلقین ورکا بس خبر ختم شوا دانشی تا بیام رازا او خلک په دعاګانو باندې ستړی کالتا یو ځل به بیا دعا وکړو یو ځل به بیا دعا وکړو زارې د خلکو شنکله دعا نه مسخره جوړه کړې ده د دعا دې ته وایي د دعا طریقه دا وه بهرحال خپلې خبرې له راځم تعزیت دا و بیا قانون دا دی چې کم کور کې مړی وشي خوا او شا ګاونډ کې یا رشتہ دارایي ته دا حکم دی چې تاسو د دې کور خلکو دپاره بار نه کور خلکو دپاره خوراک تیار کړئ ځکه دیو ته غم راغلی دی دی مصروفه کړي دي لکه حدیث سید ابو داود وغیره کې راغلی دي چې نبی صلی الله علیه وسلم
اور جعفر ابن ابي طالب رضی اللہ عنہ کور تراغه او دارنګ دای د مخکی ایته خطازیت کو خو به خلکو تسویل جعفر ابن ابي طالب رضی اللہ عنہ چې غزوه موته کې کله شهید شو نبی صلی الله علیه وسلم خلکو تسویل اصنعوا لآل جعفر طعاما فانه قد اتاهم امر شغلهم د خاندان د جعفر د پاره خوراک تیار کړي ځکه هغه ته یو کار راغلی چې هغه مشغوله کړي دي غریبانان مشغوله دي لآل جعفر خاندان کورنۍ د جعفر چې کوم دي زنانا نارینا ماشومان یې تیار کړي ځکه هغه پخلی نشي کولی سړی غمزدی نه هغه پخلی ته نه جوړیږي آل جعفر نه یې لپاره خوراک نبی صلی الله علیه وسلم دا نه دی ویلي چې تنظیم پکې جوړ کړي او سیب پای کې با رشتہ داران شاملې پای کې با قومي خلک شاملې اصنعوا لآل جعفر طعاما خاندان جعفر لپاره خوراک تیار کړي بیا د دې کور خلکو لپاره چې خوراک تیار کړي شي دا معنا نه ده چې بیا ټول محلي والا پای کې شریکي ټول تنظیم والا دی پای کې ناشتي او تاسو ته ما دا خبره زما که غلطی راته تا غلطی ویلا کله چې د تنظیم روټي تیار شي او بیا کله د کور خلکو له روټي تیاریږي او اول په دسترخوان کې خو د شي تنظیم د خلک به شامل کړي شامل ټول به شامل کړي کټو نه بعض به شامل کړي دا به ټول التناسی سي بیا به بعض ناشتي دا اجازه ته چا کړي دي چې تدلته جمع کیږي او ته خوراکونه کوا راشي حدیث واوري رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مشهور صحابی جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرمائی وَإِ كُنَّا نَرَى الْاجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ منگا دا کور خلقو تا دا مڑی چی کم کور دے اغیت جمع کیدل وَصُنْعَةَ الطَّعَامِ اول تا بیا خوراک تیارول او آغا خورل دا منگا شمارل من النیاحت دا ویرنا لکه څنګه چې ویر حرام دے دا قرنگی دا خوراک حرام دے دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ته ابن ماجه اوچته کوي کې ابن ماجه کې دا حدیث موجود نو زما دا خبره د یوازې تاسو نه اوري د پلکونو خور خلک اوري الحمدلله که زه غلطم دا علما دی بیا پوي کی چې تا د حدیث ترجمه غلطه وکړه تا حدیث غلط بیان کړي بالکل زبر دی منبر نه بیرته رجوع کوم چې ما غلط ویلي دي او چې صحیح به ویلو به اعتراض نه کوي وره حدیث ته واضح معلومه شو مړی کور ته جمع کېدل التلاغین خوراک کول دا صحابه وی زمانگا بدالو ویر نشمارل یعنی دار صحابه اجماع دا چی دا بدا ویر پشان حرام گڑلے کېدل او کم زنانه چی ویر که دایی پتش نشتا حدیث که راغلی کم زنانه چی ویر کئی گریوان شکئی مخ پا سپیڑو بانی وحی سر شکئی دا غم پٹیم کی وی که توبه وی نستر پا ورز دا قیامت بانی با دن وور کمیس و تا غستر شی دا وور کمیس دمر حرام کار دے لہذا دا کار خپل پی سوچ وکي ګوره دا غلط کار دی خپدی کی مفاسد ګوري او دا رسول حرام دی اول وجدا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه دا نوا د صحابه کرامو طریقه دا نوا دویم داري دا کم خوراک چې دلته تیاریږي یو خو د کور خلکو د پاره دی خو د گاوند کې خلک تیار کې بسونه خلکی ولس کسان به شل کسان به پینځلس کسان به دې د پاره په گاوند کې خلک نشي تیارولې دا خوراک د یو ټیم خوراک دی دیار دو ټیم خوراک دی درې ټیم خوراک دی درې ورځې دا ول خلک نشي تیارولې بالکل تیارولې شي په نمبر دی ول تیار کی دای خوراک ته ضرورت نشي چې کم دی ګونه باندې وي دی ګونه پکې باندې وي بل کته وی چې ارجی ملمان راغلي دي غټه خبر پکې دای او غټ مصیبت وسدارې جنازه کی به مولوی سے به اعلان کړي مولوی سے به اعلان کړي چې لکه څومره میلمان راغلي ګوره یو ته اجازه نشي چې لاړ شي دا اجازه ته چا درکړل چې ته میلمنو ته نه کوي چې راځه ته ایثار شه ستا کور ته راجمع کېدل د خوراک د پاره حرام دي ته څنګه ایثارې چې ته به مړ کې الته جنازه کې اعلان کې چې څوک لا نه شي خخ کار دی مولوی سے وای چې کم کسان راغلي وای الله د لاجر در کی او کورونم نزینو په مخه مخه او که کم کسان د لری نه راغلي لری نه ټیک د باز کسان میلمانه به لری نه راغلي خبره د لرو میلمانو ده دا غي سنت طریقه دارا په گاوند کې خلک دی دا په دومره ډیر نه دو کسان درې کسان څلور کسان یو کس بوزي کنه
دا سنت طریقه ده کنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه هم دا وا حدیث بخاری کې راغلی چې کله به د بار نه ملمان رال کمړې به وکوه دغه بر خادي به هر څنګه بچو چې بار نه به ملمان رال. حدیث بخاری کې صریح روایت صحابه کرام باندې به تقسیم کړو دو به یو دو درې به بل څلور بل لکه ابو بکر صدیق رضی الله عنه روایت پکې موجود ده چې هغه یو دوه کسان کور ته راوستل. سنت طریقه دا ده دغه ملمان دي ته کور ته بوزا ملما په دغه مړی کور والش کوم دی د پاره د اجازه تشه چای د رئیس سره دلته چاغي د رئیس سره کې کورون ته بوزي التا. لیکن دا طریقه چې کوم منګه کو دا بالکل غلط دیت خوراک تاړو لسري بوله ضرورت نشته جوړ او بل دغه ملما ته منګه دا ویو ملمانی واوري وی ټول خلک واوري چې کله د سی ملمانه شوی واوري ځان سره مړی چې په کم کور کې وشي او تعالی ته څو خوراک درنه کې دار ګیلې خبره ده د مړو نه څو ګیلې کوي پچا چې غم راغلی دا نه څو ګیلې کوي چې تبال تسیو بیا وا کونډه خزې ځان جوړ کړي خلکو ته ګیلې کې چې راځي موږ له خو په کاډول څه خوراک رانه کو موږ خو په کیسو نه خوړه ته ډوډۍ لته لوي کته مړی لته لوي پیسې د سری په بازار کې وخوره یار دوست په دې بلا کلی کې حالت ورشه گاون کې دا گاونډیان دې زمره شداد لري ملمان کور ته بوزي التا څټوري ورخوناسته زمنګ په دې ژوند کې تکلف ډیر زیات دی کنه تکلف